د ملګری تپوس کړی دی چې زما څلور بچي دي او په دغه څلورو بچو کې یو قرآن حافظ هم دی. وایي زه بله ښځه کوم او خو بچي را سره نه مني، ما ته ډېر ردې بدې وایي او خصوصا دغه حافظ او ټول د مور خبره مني، زما یو بچی نه مني، نو ما ته څه لار وښایي. نو جواب دار اول خو زما مشوره داره چې دومره تا ته مشکلات او تکالیف په دې کور کې جوړېږي، جوړوله کوې مه ځانه ټینشنونه مه جوړوه. او که بالفرض خامخا عزم دې وي نو په دې کې د بچو څه خیال ساتل نشته، نه پکې د ښځې خیال ساتل شته دی. بس الله تا ته اجازه کړی دی چې څلورو پورې ته ښځې کولی شي، لهذا ځان به ورته ټینګې او ملا به ورته کلکه تړې، ځکه د ښځو دا جګړې مګړې دې ته به کلکه ملا تړې او دا یو فطري غوندې د هغې غیرت دی. دا په نصیحت مسیحت باندې هم نه دفع کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو په منځ کې دغه اختلافات راتلنو په دې زنانو کې به خامخا راځي. نو که طاقت دې ورته وي او دا تکلیفونه برداشت کولی شي نو بیا پې ورځه، بچي که ستا مني او که نه مني، که ښځې څه مني او که نه مني، او که تکلیف درته وي مشکل درته جوړېږي نو لهذا بس په ارام باندې بیا کېږه. دې ملګري تپوس کړی دی چې زمونږ که پیشوګان ډېر زیات دي او موږ ته تنګ یو، په هر څه کې خوله وهي، موږ یې لرې بوځو چېرته، خو پلار راته وایي چې دا لرې مه بوځئ، په دې کې زموږ رزق دی. نو آیا دا په شرک کې راځي که نه راځي؟ جواب دا دی چې که دا سبا دا سړی داسې ګڼي چې د دې په وجه الله موږ له رزق راکوي، د دې په وجه باندې، او دا یو ګماني ده، خو بیا ټیک ده، ځکه چې بعضې اسبابو په وجه باندې الله رزق ورکوي. او که وایي چې دا موږ له رزق راکوي، د دې نه زموږ رزق دی، نو بیا دا په شرکي کلماتو کې راځي، دا نه دي ویل پکار. خو غالبا چې د خلکو دا ګمان نه وي، دا خبره د هغوی په ذهن کې نه راځي چې ګنې دا زمونږ رازقان دي، نه، د دې په وجه الله موږ له رزق راکوي. د بعضې خلکو د وجې نه یا د بعضې حیواناتو د وجې نه واقعي په رزق کې الله فراخي راولي، نو په دغه بنیاد کې وایي نو بیا په شرک نه راځي. دې ملګري تپوس کړی دی چې کله امام سلام وګرځوي نو دا به ډایرک خلکو ته مخ راړی او که نه څه اسکار به وایي دی نه به وروسته راته وي. جواب دا دی چې حدیث عایشه صدیقه رضی الله عنها د هغې نه معلومیږي چې کله به نبي صلی الله علیه وسلم هغه سلام وګرځاوه نو هغه به په مقدار د اللهم انت السلام منک السلام د دې باندې به ایسارېده. نو په دې کې سنت طریقه داره چې کله امام سلام وګرځوي نو اول به الله اکبر وایي، استغفر الله به درې کرته وایي، بیا اللهم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام دا به وایي، نو بیا به خلکو ته مخ راواړي. دا د حدیث عایشه صدیقه رضی الله عنها نه معلومیږي چې ډایرک مخ راګرځول نه پکار، دغه یو څو اسکار لاول ویل پکار وي، وروسته مخ راګرځوي.